بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفې او تعویض ټي وي کتونکو، نن د یو نوې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. دا وظیفه زمونږ په دې باره کې ده چې د چا د لور یا د خور او یا دغه رنګې د زوی د هغوی رشته نه راځي، دا وظیفه والا تر د 21 ورځو پورې وکړي. الله تعالی ورته د غیب نه اسباب برابر کړي، یعنې رشتې راتلل به شروع شي. د آیات مبارک درته وایم او د دې د استعمال چې کومه طریقه ده هغه هم درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. دغه آیات مبارک چې د چا د لور او یا چې د زوی رشته نه وي شوې، د دې مقصد د پاره کده آیات مبارک تر د 21 ورځو پورې روزانه 314 ځله ان شاء الله چې په 21 ورځو کې به درنه یو ښکلې مزیدار رشته، هغه رشته چې د دوی خپله خوښه رشته وي، هغه ورته راشي. او د دې نه یو ډېر ښکلی او مزیدار عمل درته وایم چې په چا باندې رشتې راتلل بند شوي وي، هغه کامیابیږي نه، یعنې رشتې ورته نه راځي، نو هغه د سورة رحمان روزانه 3 ځله وایي، او دا تر هغه وخته پورې وایي چې تر څو پورې کامیابي نه وي حاصله شوې، یعنی چې تر څو پورې رشتې نه وي راغلې تر د هغې پورې دی د سورة رحمان تلاوت کوي. ان شاء الله چې ډېر زر به د دوی د خوښې رشته پسې راشي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سورة رحمان ته د قرآن مجید دلحن ویلی دی، نو ډېر مبارک صورت دی، د قرآن مجید زینت دی. نو سورة رحمان چې روزانه څوک 3 ځله وایي، نو دا پسندیده رشتې دپاره ډېر زیات مجرب عمل دی.